افغان حکومت د طالبانو ټول بندیان آزاد کړل. د افغانستان حکومت ټول طالب بندیان چې طالبانو یې د آزادولو غوښتنه درلوده آزاد کړل. د افغانستان حکومت یوې سرچینې ویلي چې د سولې مذاکرات به د راتلونکي شنبې په ورځ په دوحه کې پیل شي. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ د طالب بندیانو د خلاصون په تصدیق سره وویل چې دغه اقدام د افغانستان 19 کلنې جګړې د پای او د سولې مخامخ خبرو د پیل لپاره د لار هوارولو په مقصد ترسره شوی دی. د طالبانو له لوري لا تر اوسه د دغې موضوع تصدیق نه دی شوی. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د روان کال د فبرورۍ میاشتې په وروستیو کې یو تړون لاسلیک شو چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو تبادله یوه مهمه برخه وه چې د سره بین الافغاني خبرو ته لاره هواریږي. د دغه توافق پر اساس افغان حکومت د 15,000 طالب بندیانو آزادولو ته ژمن شو چې په بدل کې طالبانو هم له خپلو زندانونو څخه 1000 تنه حکومتي زندانیان خلاص کړل. خو د طالب بندیانو د آزادولو بهیر د وروستۍ 400 بندیانو په سر چې افغان حکومت هغوی خطرناک طالبان بلل له ځنډ سره مخ شو. افغان حکومت د یادو بندیانو د خلاصون په موخه شاوخوا 3 اونۍ مخکې لویه مشورتي جرګه دایره کړه چې د هغې د پرېکړې له مخې ولسمشر غني د یادو 400 طالب بندیانو د آزادولو حکم هم لاسلیک کړ. په دې تړاو فرانسې او استرالیا د یو شمېر بندیانو له آزادولو سره غبرګون وښود. دغه هیوادونو له افغان حکومت څخه وغوښتل تر څو هغه افراد چې په افغانستان کې د دوی سرتېر وژلي له بنده آزاد نه کړي. اما اوس د افغانستان حکومت یوې سرچینې ویلي دي چې په دې تړاو 7 تنه بندیان په قطر هیواد کې د طالبانو سیاسي دفتر ته لیږدوي او د قضیې تر هوارېدو پورې به هلته اوسیږي. بلخوا رویټرز خبري اجانس هم د نن راپورټ له کبله لیکلي چې تر اوسه لا روښانه نه چې په دوحه کې به بین الافغاني مذاکرات څه وخت پیلېږي. خو یوې حکومتي سرچینې چې نوم یې په راپورټ کې نه دی ښودل شوی دغه اجانس ته ویلي چې مذاکرات به یې د راروانې شنبې په ورځ پیل شي. د حکومت له لوري د سولې د مذاکراتي ټیم مشر محمد معصوم ستانکزی پر ټویټر لیکلي چې د سولې مذاکرات به ډېر ژر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا متحده ایالات هم په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې خپلې 19 کلنې جګړې ته د یوه سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې د پای ټکی کېږدي. تر بلې ویډیو مو په لیدو بخښونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا